د چوړیل سکول د یو وخت خبره ده چې په یوه کلي کې د یوه چوړیل یو سکول و او هغې چوړیل به ویل زما سکول ته به ماشومان کله راځي زه ډېره زیاته وږې شوی یم زه ډېره خطرناکه چوړیل یم زما سکول ته به اوس ماشومان کله راځي چې زه یې وخورمه ای ماشومانو زه راشئ زما سکول ته هله ماشومانو راشئ دلته یوه جینۍ خپلې مور ته دغه خبرې کوي مورې ما هلته یو بل سکول کې داخله کړه هلته یو سکول دی هغه ډېر ښه سکول دی زه دلته زه پکې نه ویم ما به په هغه سکول کې داخله کړې زه په هغه سکول کې درس وایم ما ته خپل ملګري وایي هغه ډېر ښکلی سکول دی ته هلته راشه ډېر ښکلي سبقونه دي نو زه ځم مورې ما هلته هغه سکول ته بوځه په هغه کې مې داخله کړه نور زه دلته سکول نه وایم مورې زما دا خبره ومنه یا زما خوږې لورې داسې مه کوه دغه ډېر ښکلی سکول دی ته هغه سکول ته مه ځه هغه خو په ځنګل کې دی د هغه سکول څه پته لګي کیدای شي چې په هغه سکول کې چوړیلانې بلګانې او شیشکې دي مه ځه لورې هغه سکول ته زما ومنه خو که ته بیا هم وایې زه به تا ورولم هغه سکول ته راځه ای وړو زه میس نه یم ما له ځانه میس جوړه کړې وه زه یوه چوړیل یم چوړیل سکول ته به سهار په وخت باندې راځئ 8 بجې او سهار به ډېر په وخت باندې راځئ او له دې ځای نه به بیا 1 بجې ځئ که تاسو رانه شئ دلته نو زه به تاسې وخورم له نن نه پس به تاسو زما په سکول کې سبق وایئ خو که تاسو کې کوم یو په خپل کور کې دغه خبره وکړله چې دغه د یو چوړیل کور دی نو زه به هغه ماشوم ژوندی نه پرېږدم هغه به لازمي خورم ما ته خپلې مور وویل چې دغه سکول نه مه ځه خو بیا هم زه لاړم خو د چوړیلانو سکول دی هسې نه مه وخوري موږ خو له نورو سکولونو نه کله زېرېږو او کله ورځو نه نو موږ خو اوس په دې سکول کې به څه کوو دا چوډل خو به موږ خوري ای چوړیل که په دغه ماشومانو باندې ډار نه ولې نو دا به کله ښوونځي ته راځي او کله به نه راځي کله به وایي چې نه جوړه یم نو که دغه شاګردان دلته رانه شي نو زه به دوی وخورم زه ډېره خطرناکه چوړیل یم